السلام علیکم. د شمشاد ټلویزیون مینوالو، د نړۍ د لر او بر ښاغلو پښتنو، زه نزار یوسفزی د شمشاد ټلویزیون په دې ځلنده هنداره کې د اپ ټي وي پروډکشن دوبۍ لخوا په ادبي خپرونه د خلیج کې کلم او پښتون د عنوان لاندې تاسو ته هرکلی وم. څنګه چې تاسو ته پته ده، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چته چته چې پښتانه مشته دي، ای د خپلې ژبې لپاره، د خپل کلتور دپاره، د خپل ادب دپاره هلې ځلې کوي. په اماراتو کې هم په لکونو پښتانه مشته دي، ای د خپلې ژبې لپاره، د خپل کلتور دپاره، د خپل ادب دپاره هلې ځلې کوي. د شمشاد ټلویزیون او د اپ ټي وي پروډکشن دا کوشش دی چې هغه ټول پښتانه چې د پښتو دپاره، د پښتنو دپاره څه قسم هلې ځلې کوي، هغه د دنیا په وړاندې او پښتنو ته وړاندې راولي. زموږ دا ادبي خپرونه هم د دې سلسلې یوه کړۍ ده چې زموږ کوم شاعران ملګري چې دلته کې د خپلې ژبې، د خپل کلتور خدمتونه کوي، هغوی ستاسو په وړاندې راولو او په اماراتو کې د پښتو ادب یو جایزه ستاسو په وړاندې پیش کړو چې په متحده عرب اماراتو کې د پښتو کوم ادب زیږیږي، هغه په څه نمونه دی. دلته کې شاعران د خپل وطن، د خپلې خاورې په حواله څه سوچ کوي، چې هلته کوم مشکلات، کوم تکلیفونه په ایس د یو کام لر او بر پښتنو ته، آیا دا حساس خلک د هغې په حواله باندې څه سوچ کوي. نو د اپ ټي وي پروډکشن دا کوشش دی چې په متحده عرب اماراتو کې د پښتو ادب کوم زیږیږي، د هغې نمونې تاسو ته دا نننۍ مشاعره زموږ د هغې سلسلې یوه کړۍ ده. زموږ د مشاعرې عمړی شاعر نزار الله نزار چې د صوابی شاه منصور سره تعلق دی. زموږ د مشاعرې دویم شاعر ښاغلی لیاقت تصور چې د صوابی زیدی سره تعلق دی. زموږ د مشاعرې دریم شاعر ښاغلی خالد خان اسرس صاحب د صوابی نوي کلي سره تعلق دی. زموږ د مشاعرې څلورم شاعر ښاغلی فضل صبحان عابد صاحب د ملکنډ درګۍ سره تعلق دی. زموږ د مشاعرې پنځم شاعر ښاغلی انور چراغ یوسفزی، انور چراغ یوسفزی د زیدی صوابی سره تعلق دی. زموږ د مشاعرې شپږم شاعر ښاغلی اکبر علي اکبر د صوابی ډنډوکا سره تعلق دی. زه تاسو ټولو ملګرو ته په دې ادبي خپرونه کې په خلیج کې کلم او پښتون کې هرکلی وایم. ستړي مشئ، هرکله راشئ. د مشاعرې عمري شاعر ښاغلي نزار الله نزار له د اباسین یوسفزي صاحب په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو، حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو، زمونږ خو بهیږي په رګونو کې پښتو، په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي، په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي، په ما خو راورېږي په خوبونو کې پښتو. په دې شعرونو باندې د مشاعرې عمري شاعر نزار الله نزار له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ونمانځي. نزار الله نزار. زما سکون زما قراره خدای دې هیڅ مه کوه، زما سکون زما قراره خدای دې هیڅ مه کوه، ډېر خفه کېږم په تا یاره خدای دې هیڅ مه کوه. که مزدوری که شاعری که زندگی کوما، که مزدوری که شاعری که زندگی کوما، سچ هم کوم نستا د پاره خدای دې هیڅ مه کوه. او ایله مې زړه په ځای شه یار، ایله مې سا واغسته، ایله مې زړه په ځای شه یار، ایله مې سا واغسته، چې راته ودې وې نظاره خدای دې هیڅ مه کوه. او غزل لدی چې یار ملالا خپل کیږي وخت تر وخته، یار ملالا خپل کیږي وخت تر وخته، که زما مینه زیاتیږي وخت تر وخته، او نن مې یو رقیب پیدا وي سبا بل وي، نن مې یو رقیب پیدا وي سبا بل وي، یارانه راته ګرانیږي وخت تر وخته، نن مې یو رقیب پیدا وي سبا بل وي، یارانه راته ګرانیږي وخت تر وخته. او لکه ستا د اداګانو او نازونو، لکه ستا د اداګانو او نازونو، ارمانونه مې لویږي وخت تر وخته. او هغه زه چې د ځانه هېرومه
هغه زه چې د ځانه هېرومه هغه کس مې لا یادېږي وخت تر وخته او د سیند غاړه ده سپوږمۍ ده یار لا نشته د سیند غاړه ده سپوږمۍ ده یار لا نشته لیونتوب مې سیوا کېږي وخت تر وخته او د سیند غاړه ده سپوږمۍ ده یار لا نشته لیونتوب مې سیوا کېږي وخت تر وخته او نور زمون کلی ته مه راځه نظاره نور زمون کلی ته مه راځه نظاره خپل خپلوان په ما خبرېږي وخت تر وخته دا و ښاغلی نظار الله نظار صاحب چې ډېر خوندور کلام ترې موږ واورېدو. اوس د مشاعرې بل شاعر ښاغلي اکبر علي اکبر الله د ارواښاد ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې څه د جلسې څه د جلوس څه د غزا شهیدان څه د جلسې څه د جلوس څه د غزا شهیدان موږ بې هنره پښتنو سربلا شهیدان او په میدان ما جنګوي مال شاباسې راکوي په میدان ما جنګوي مال شاباسې راکوي خو د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان. د ښاغلي ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب ارواښاد په دې شعرونو باندې اکبر علي اکبر له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې نمازي. ښاغلی اکبر علي اکبر. دا جیو غزل دی لکه بورا چې څنګه د ګله نځي لکه بورا چې څنګه د ګله نځي داسې مې زړه ستا د مخله نځي او زلفې لوندې مې په سینه نه چوړ کا او زلفې لوندې مې په سینه نه چوړ کا چې سرې لمبې مې د ګوګله نځي او په محبت باندې زه ښه پوهېږم په محبت باندې زه ښه پوهېږم شمه پتنګ پسې پخپله نه ځي او د مینې ګل دې راته مړاوې ښکاري د مینې ګل دې راته مړاوې ښکاري اوس خوشبویي ستا د اوربله نه ځي او نن د بارودو پې باران ورېږي او نن د بارودو پې باران ورېږي پښتانه بیا هم د کابله نه ځي او نن د بارودو پې باران ورېږي نن د بارودو پې باران ورېږي پښتانه بیا هم د کابل نه ځي او خلک په ښار کې رنګینۍ خوښوي خلک په ښار کې رنګینۍ خوښوي اکبر د مینې د ځنګله نه ځي. ډېر ډېر دا ښاغلی اکبر علي اکبر صاحب چې ډېر خوندور غزلې ووې ډېر ښه شعرونه پکې. نن د بارودو پې باران ورېږي نن د بارودو پې باران ورېږي پښتانه بیا هم د کابل نه ځي. ډېر ښه غزلې موږ ته وورو. ډېره مننه. ښاغلي لیاقت تصور صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې نمانځو.